پښتني سندرغاړې نازي اقبال چې په لندن کې اوسېږي هغې د جهانګیر خان د مرګ ټول حقیقت ښکاره کو. هغه څنګه مړ شو او نازي اقبال ته د ژوند په اخره کې څه ویلي وو خپله یې وګورئ. د پښتون مشهور اداکار جهانګیر خان د مرګ حقیقت معلوم شو. دوستانو کله چې د کرونا بیماری راخوره شوه نو خلک هم بېروزګاره شوي. په همدې وجه باندې اداکاران، سندرغاړي او د نورو شعبو خلک هم بېروزګاره شوي دي. جهانګیر خان هم په کور او د کرونا په دوران کې هغه په فلمونو کې ډېر کار نه دی کړی چې څو ورځې وړاندې هغه ته هارټ اټیک وشو. په هغه وخت کې هم دا خبر په سوشل میډیا باندې خور شوی و چې هغه وفات شو ځکه چې هارټ اټیک ورته شوی. خو بیا دغه خبر دروغ شو او دا خبره مخې ته راغله چې هغه ژوندی دی او الله تعالی ورته ژوند ورکړی دی. د هغه ملګرو، سندرغاړو، اداکارانو هم د دې خبر تصدیق کړی و چې هغه روغ جوړ شوی دی. اوس چې د هغه د مرګ خبر خور شوی نو د نازي اقبال په شمول د هغه ټول مینوالو ملګري خفه دي ځکه چې نازي اقبال به د جهانګیر خان فلمونو ته زیات وخت سندرې هم ویلي. دوستانو د جهانګیر باره کې د مرګ خبرونه اوس هم شیر کیږي خو تر اوسه پورې د دې خبر مکمل حقیقت نه دی په ډاګه شوی او دا خبر د جهانګیر ملګرو او نږدې کسانو رد کړی دی او ویلي دي چې هغه اوس روغ جوړ دی. د زړه حمله پرې راغلې وه خو هغه ته د دعاګانو ضرورت دی، نه دا چې تاسو د هغه د مرګ خبرونه خواره کړئ. په دې خبرو د هغه کورنۍ ته هم تکلیف میلاو شوی دی او دا خبرې ټولې دروغ ګڼل شوي دي. جهانګیر خان چې کله روغ جوړ شو او د خبرو قابل شو نو ضرور به خپلو مینوالو سره مخامخ کیږي او د دې خبرو سپیناوی به کوي. خو اوس د هغه ملګرو دا خبر رد کړی دی. د هنر کلیک چینل مینوالو دا خبر تر همدې ځایه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې تاسو په آینده کې له تازه خبرونو او د نړۍ او د سیمې له حالاتو خبر وساتو. خوشحاله اوسئ.